قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله تعالی فرمایي نبی کریم علیه السلام دا الله تعالی برگزیده مبعوث شوی مختار نبی و. نبی علیه السلام باندې تبعید مرگ برازي، انبیاء کرام به وفات کیږي، شهیدان کیږي، خو الله امت مسلمه ته فرمایي انقلبتم على اعقابكم. د انبیاء کرامو او بیا د اسلامی د رهبرانو په وفات باندې تاسو خپل هدف او نظریه مه پرېږدئ. امیر المؤمنین رحمت الله تعالی علیه چې مجدد الف ثالثو عمر ثالثو اکابرینو ملګرو مناقب بیان کړلې، خلاصه او ثمره او نتیجه دا مرتبه شوه چې په اوصاف متعددو باندې متصف و، او هغه اوصاف مدیحه چې د مسلمانانو دپاره خصوصا د بهبودی او د کامیابی اسباب وي. عزم، صبر، استقامت، او قرآن کریم کی په 83 ځایونو کې الله صبر تذکره کوي. او امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمایي كلما ورد الصبر في القرآن المراد منه الاستقامه. دغه استقامت او سخت د عسر او مشکلاتو نه بعد د انسان د تصور نه بالاو چې نن موږ او تاسو لاسته راوړنه چې دلته ناست یو، باید مجاهد او اسلامي امارت هر مجاهد د غرور نه او د انانیت نه او د فرقواریت نه او د قومي عصبیت نه او د ډلبازي نه باید مکمل الله سره وعده وکړو چې اعلان د برات وکړو. که الله سره عهد وکړو، عزم وکړو، دا لاسته راوړنې سپېڅلی نظام دا به وي، او که دا نظام ړنګېږي نو سبب به موږ تاسو به یو. الله